السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم. پام وکړئ د ازادۍ رادیو دغو سیمهیزو او نړیوالو خبرونو ته. وروسته له دې چې په لیبیا کې د 21 برمته شویو مصري مسیحیانو د سرغوڅولو ویډیو خپره شوه، د مصر پوځ وایي په دغه ګاونډي هیواد کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. د مصر د پوځ یو ویان نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې د روزنې غونډونه او سلاکوټونه په نښه شوي دي. اسلامي دولت ډلې د برمته شویو مصریانو د ظاهرا سرغوڅولو یوه ویډیو خپره کړه. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی وویل دغه هیواد د اسلامي دولت ډلې ته د مناسب ځواب ورکولو حق لري. تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالاسلوب والتوقيت المناسب. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست دغه وژنه یو بزدلانه او له کرکې ډک سپک عمل وګڼه. د اوکراین په ختیځ کې اوربن په لومړیو 24 ساعتونو کې سره له دې چې په ځینو تیتو مواردو کې مات شو او د دیبالسیوي ښار شاوخوا د توپونو ډزو دوام وکړ، خو عموما ټینګ و. د دغه ښار شاوخوا سیمه کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو د توپخانې د ډزو دوام د اوربن په اړه د اندېښنې یو اساسي ټکی ځکه دی چې د بیلتون غوښتونکو یو قماندان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی په ښار او شاوخوا سیمه باندې ځکه ډزې کولی شي چې دا د دوی خپل ښار دی. بلخوا د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو او د دغه هیواد یو شمېر لویو چارواکو د یکشنبې په ورځ د هغو اوکرایني عسکرو د درناوي لپاره چې د شوروي اتحاد په مهال د افغانستان په جنگ کې وژل شوي د دوی په یادګاري څلي د ګلانو ګېډۍ کېښودې. جمهور رئیس پوروشینکو د اوربن د وضعیت په اړه څه ونه ویل. او په ډنمارک او فرانسه کې له خونړیو بریدونو وروسته د اسرائیلو صدر اعظم د اروپا له یهودانو غوښتل چې اسرائیلو ته کډه وکړي. بنیامین نتانیاهو ویل په داسې حال کې چې د یهودانو په نسبت کرکه او په دوی باندې بریدونه په اروپا کې مخ په زیاتېدو دي، اسرائیل کولی سي یهودان وساتي. רק בגלל היותם יהודים. גל הפיגועים הזה צפוי להימשך. خو د فرانسې صدر اعظم مانویل والاس له فرانسوي یهودانو غوښتي چې خپل هیواد دې نه پرېږدي. د تېرې شنبې په ورځ په کوپنهاګن کې د یهودانو په لوی کینست کې ډزې وشوې چې یو کس پکې ووژل شو. دغه راز تېره میاشت په پاریس کې یوې یهودي مغازې کې د برید په ترڅ کې 4 یهودان ووژل شول. درنو لیدونکو، د دغو خبرونو نورو مهمو ریپورټونو او مرکو لپاره د موږ پته مه هېروئ. azadiradyo.com. مننه، آباد اوسئ. ازادي رادیو هر سهار له 9 بجو ټول ورځ تر 9 بجو په منځنۍ صفحه 12:90 او FM 3.5.